د لغمان ورزشکارانو ټولنې په نوښت د والیبال 15 ورځنۍ دوستانه سیالۍ چې مهترلام ښار کې د 9 بېلابېلو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وه پای ته ورسېده. دغه سیالي لومړی د اتو لوبډلو ترمنځ وشوه چې پای لوبه کې د ښاروالۍ او د نانکزیو لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې وروستۍ لوبه د ښاروالۍ لوبډلې په ګټه تمامه شوه او د لوبې کپ یې ترلاسه کړ. د پای مراسمو کې د مهترلام ښاروالۍ د ښاري حکومتولۍ امیر بختیار حسن خیل، د ورزشکارانو ټولنې مشر استاد احمد شاه صدیقي، د دې ترڅنګ یو شمېر نورو ګډونوالو خبرې وکړې. ښاغلي حسن خیل د ښاروالۍ لوبډله او نور ورزشکاران وهڅول ترڅو د ورزش له لارې خپلې ټولنې ته مثبت پیغامونه ورکړي او د دې ترڅنګ خپل ځان او عامو خلکو ته د تفریح زمینه برابره کړي. حسن خیل وړاندې وویل چې موږ ته ټول ورزشکاران مهم دي او په ټولنه کې د دوی رول موږ ته بنسټیز ارزښت لري. دغه راز د ښاري حکومتولۍ امیر بختیار حسن خیل ټول ورزشکاران او د لوبې ننداره کوونکي د کرونا پر ضد مبارزې ته وهڅول او د پای لوبې پر ګډونوالو یې ماسکونه هم وویشل. دارنګه په لغمان ولایت کې د بدني روزنې امیر استاد بادمګل ملتزم هم خبرې وکړې. ورزشکاران یې ورزشي اخلاقو ته متوجه کړل. د دې ترڅنګ یې زیری ورکړل چې له کرونایي حالت وروسته به دا ډول لوبې د بدني روزنې امریت تر چتر لاندې جوړوي او غوره سهولت به ورته برابروي. اعلان وکم چې ان شاء الله زموږ راتلونکي مسابقې به په جمنازیوم کې دایر شي. جمنازیوم رسما افتتاح شو او پرون موږ ته رسما وسپارل شو. دغه جمنازیوم ورونو د مشرقي پوزون کې اولنی جمنازیوم ده، ستاندارد جمنازیوم ده چې هغې کې به انشاءالله زموږ استاد ټول ضرورتونه پوره کېږي. سر د سبا نه چې د هغې د پایو کار ده انشاءالله سبا تر 12 پورې د پایو کار خلاصېږي. وروسته به زموږ استادو جال تړلی. ملتزم ورزشکارانو ته لارښوونه وکړه چې د کرونا مخنیوي په خاطر کلپونه وتړي او تر یو څه وخت پورې دې ورزش ته ادامه نه ورکوي. په پای کې د ورزشکارانو ټولنې مشر استاد صدیقي د کرونا سره د مبارزې ترڅنګ ورزشکاران او د لوبې ګډونوال سولې او یووالي راوستلو ته هم وهڅول. د لوبې هدف یې روښانه او ګټونکو لوبډلو ته یې کپونه هم ورکړل. باید وویل شي چې په لغمان کې وخت نا وخت ورته لوبې ترسره کیږي چې پر بنسټ یې خلک سولې او یووالي ته هڅول کیږي. خالد سهار، هیرو ټي وي، لغمان، مهترلام. Apa